السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ وو. مو د اکاونټ سرچ کړو، بیا سی مور اباوټ آپشن باندې مې کلیک وکړ. لاندې سکرول ډاون کړو، نو دلته کې دا چې کوم پیجونه جوین کړي دي څو کتلی شو. دا چې څومره هم پیجونه څومره کسانو فالو کړي نو هغه هلته شو کېږي. نو دا یې موږ څنګه هایډ کوو؟ موږ چې څومره پیجونه هم جوین کړي نو هغه چاته هم څه پته نه چې دا کوم پیجونه فالو کړي دي. نو دا هایډ کېدلو طریقې موږ ته درښایو. ویډیو پرې لږه هم نه سکیپ کړو، ویډیو سره تر اخره ګورو. ټولنوال به راشئ څو براوزر ته فیسبوک سرچ کړو. دا کې تاسو خپل اکاونټ اوپن کړو چې کوم آی ډي کې هم دا ټریک کوو، کوم باندې پیجونه هایډ کوو. نو په دا لوګین آپشن باندې به کلیک وکړو. زه پکې اکاونټ لوګین کوم چې کوم کې زه دا طریقه کوم، دا پیجونه پکې هایډ کوم. نو اوس اکاونټ اوپن شو. دا طریقې سره تاسو خپل اکاونټ په براوزر کې اوپن کړو. بیا پر 3 ډاټ آپشن باندې کلیک وکړو. دلته کوم دا ډیسکټاپ سایډ آپشن دی، خانه به یې ډاکه کړو. دلته بیا واپس پر سرچ آپشن باندې کلیک وکړو. دلته کوم دا پنسن آپشن دی، نو په دا باندې به کلیک وکړو. دا کوم لیکل دی به اتومېټیکلی بره ایډ شي. نو کوم فرست نمبر سره دا راوي دا طریقې سره وشو. دلته به دا 2 کیوب سه ایم وي، د ایم بي ریموو کړو. دلته به ډبلیو ای بي ویب، نو دا په ویب فان کې اوپن کړو. چې کوم کمپیوټر فان دی، ایم مطلب موبایل سایډ دی، کوم ډبلیو ای بي دا مطلب چې کوم کمپیوټر لیپټاپ سایډ. نو په دا طریقې سره دا په ویب فان کې اوپن شي. دلته به ورته لږ ویټ وکړو. دلته پر اکونټ کې به تاسو کوم پروفایل آپشن وي نو په باندې به کلیک وکړو. کوم پروفایل آیکن وي دلته پر اباوټ آپشن وي، زه ته زوم کوم. پر اباوټ آپشن باندې به کلیک وکړو. پر اباوټ باندې به کلیک وکړم. څه لږه نیټ مساله و. یو څه کتلی شو کوم ګروپونه مو جوین فالو کړي نو هغه مو ته شو کړل. د ګروپ لپاره دا 3 ټکي دي، په 3 ټکي باندې به کلیک وکړو. دا کوم د ایډیټ پرایویسي آپشن دی، په دا باندې به کلیک وکړو. دا کې تاسو به دا 3 آپشن راشي. دا کم فالو لیست دی، نو دا پبلک باندې دا بیا تاسو په اونلی می باندې کو، په وایو باندې به کلیک کوو. دا کوم آپشن دی دا به تاسو په اونلی می باندې کو. دا په پبلک باندې، پبلک مطلب هر سړی تاسو کم ډیټیل کم پیجونه کم فالوور دي هغه څو هر سړی کتلی شي. نو دا به تاسو په اونلی می باندې کو. بیا به هېڅوک هم نشي کتلی تاسو څومره پیجونه فالو کړي. هېڅ چاته به دا پته نه چې ده څومره پیجونه فالو کړي. په دا طریقې سره دا باندې به کلیک کوو. دا په اونلی می باندې کوو. کوم دا آپشن دی لاندې پر اونلی می کوم تلی والا آپشن دی، نو په دا باندې به کوو. نو دا سیټینګ کمپلیټ شولو. اوس زه بیا اکاونټ سرچ کوم. دا اکاونټ دی مو سرچ کړی په بل اکاونټ کې. زه اوس لوړه پیجونه کتلی شو. زه اوس ریفریش کوم نو دا پیجونه یې دا به هایډ شي. څو کتلی شو پیجونه هایډ شول. اوس چاته هېڅ پته هم نه لري چې د څومره پیجونه فالو کړي. نو دا نننۍ ویډیو طریقه وه. که ویډیو خوښ شي ضرور در سره لایک کړو. که تر اوسه پرې په چینل باندې نو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړو.